بسم الله الرحمن الرحیم. سورة همزه مکی سورت ده. نهایتونه لري او یو رکوع لري. مقصد د سورت حقارت د دنیا بیانوي، چاته نجات او خلاصون نشي ورکولی، او د دنیا تربیت بیانوي چې دنیا که د شریعت په چوکاټ کې استعمال نشي سړی بد اخلاقه کوي او اخلاق ته ناخلي. نو په دې صورت کې سورت همزه څو صفات د منافقینو ذکر کوي، څه قولی دي او څه عملی دي. یو قولی صفت د بيدینه خلکو دا دی چې غف شپ د مسلمان په غیبت باندې دی، او مخامخ صفت دا دی چې زړه د دردۍ بدې خبرې درته کوي. عمل دا دی چې مال جمع کوي او شماري او خبره دا کوي چې بس دغه مال به ماته نجات راکوي. الله به ورته سزا بیان کا چې الله به داسې اور په داسې خلکو ولګوي چې دا څلور صفات پکې راغلي. یو صفت د همزه په شیشه غیبونه لګول، بل صفت د لمزه مخامخ خلک رټل، دا قولی عملونه شو. بل صفت د مال جمع کول، بل صفت دا دی چې یحسب ان ماله اخلده، هغه د عمل سره تعلق ساته دی، اوس د زړه سره تعلق ساتي. یحسب ان ماله اخلده چې دا مال به ما خلاص شي. نو د بيدینه خلکو څلور صفتونه دي: په شیشه غیب لګونکي، مخامخ رټونکي، د مال جمع کوونکي، او په مال باندې ایمان راوړونکي. څلور صفات دلته ذکر کړي. نو الله خیری ورته کوي، او د الله خیری په معنا د هلاکت دي. الله وی ویل هلاکت دی، دا معنی چې داسې خلک هلاک دي، تباه دي، د دوی لپاره ښه ورځ نشته دی. څوک هلاک دي؟ الله ویل کل همزه، هر هغه څوک چې په شیشه غیبونه لګوي په مؤمنانو باندې، په شیشه تهمتونه لګوي په موحدینو په داعیانو باندې، او په شیشه غیبونه لګوي په منفقینو، هغه څوک چې مالونه لګوي په لاره د الله کې. دا دومره بدبخته خلک دي چې یوازې په شیشه غیبت باندې صبر نشي کولی، بلکې لمز هم کوي. لمزه څه ته ویل کېږي؟ مخامخ طعن کوي، مخامخ هم بدې ردې وایي، مخامخ هم مؤمنانو ته ضرر رسوي، په ژبه باندې رټیه بدې خبرې ورته کوي، داسې خبرې ورته کوي چې زړه یې ودردوي. نو الله وایي هر هغه څوک چې په شیشه غیبونه لګوي مؤمنانو پسې، مخامخ رټل کوي د مؤمنانو، هلاک دي شي، تباه دي شي. داسې کسانو صفت نور ته شی دی، په شیشه غیبتونه کوي، مخامخ رټنې کوي. الله وایي د دوی مقصد په دنیا کې یوازې د مال جمع کول، یوازې د مال جمع کول دی. الله وایي الذي هغه کسان دي جمع چې جمع کړی د مالن پیسې، مال نکره راوړ. نکره معنا دا چې د معلوم او د ښکاره مال نوم یې وانه خسته، فلانی مال. بس ته چې ګوري هغه راجمع کوي، حلال او حرام ته نه ګوري، روا او ناروا ته نه ګوري، د بنده حق او د الله حق ته نه ګوري، بس یوازې د مال جمع کول. مال راجمع کا چې په هر طریقه باندې مال راجمع کا. الذي جمع مالا، هغه چې راجمع کړی دی مال خو راجمع کړ، خو دومره حریص دی الله، حرص د بیانوي، دومره حریص دي دا خلک، بل کار یې نشته دی، همدا شمارل کوي. وعدده شماریا، فلانی بانک کې مو دومره دي، فلانی ګودام کې مو دومره دي، فلانی سم دومره قرض دی، کور کې را سره دومره دي، افغانۍ مې دومره دي، کلداري مې دومره دي، ډالر مې دومره دي، ځمکې مې دومره دي، او بس همدا شمارل او همدا شمارل. سوال او د هغې جواب. سوال دا راغی چې د پیسو شمارل خو ښه کار دی، بد کار خو نه دی. یو دویم سوال دا راغی چې د مال جمع کول خو ښه کار دی، بد کار خو نه دی. مال جمع کول دا خو ګناه نه ده چې الله دلته رد ورباندې کوي. عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنہ، عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ، یا نور صحابه کرامو، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، اکثر صحابه کرامو هغه مال جمع کاو. د مال جمع کول کې ګناه نشته. نو څنګه الله د دوی بدی بیانوي؟ الذي جمع مالا، هغه کسان چې مال جمع کول دا خو ګناه نه ده. دویم سوال دا راغی چې د مال شمارل دا خو ګناه نه ده، خپل مال حسابول دا خبره ده. جواب شوی خپل آیات کړی دی. دا بیان دغه کسانو دی چې حلال او حرام نه دي کتلي، یو روا او ناروا نه دي کتلي، هغه کسانو غیبت کوي که مال یې راوړي. وعدده معنا دا چې د مقصد ګڼلی دی. یو د مال شمارل دا ضرورت دی، یو د مال شمارل دا مقصد دی. د مال شمارل د مقصد ګڼلی، همدی کار دی، بل کار یې نشته په دنیا کې. نه مانځه ته توجه شته، نه زکات ته توجه شته، نه روجي ته، نه دعوت ته، نه ذکر او اذکارو ته، نه د الله سره تعلقات جوړولو ته، بس همدا ناس همدا شمار. تاسو ګورئ بعضې خلک سبوی نه تر بیګي پورې د مال شمار دي، هېڅ نه اوسګارېږي بیچارهګان چې چېرته په خسته شکل لمونځ وکړه، په خسته شکل دعوت وکړه، چېرته قرآن ته کښېني، تلاوت وکړه، لږ اذکار وکړه، سهار نه چې راپاڅېږي همدا شمار دي. دومره ورکړه او دومره راکړه، دومره ورکړه او دومره راکړه، دومره مال لاړه او دومره راغله. دا داسې شو، دا داسې شو. داسې کسانو الله بدي بیانوي. عمومي جواب یې په راروان آیات کې دی. الله وایي هغه کسان چې مالونه جمع کوي او شمار یې. بیا سوال راغی چې دا خو بد کار نه دی. جواب کوي یحسب، لا جواب کوي چې دا ګمان کوي دغه سړی چې دا مالونه را جمع کړي دي او شمارلو نه بل کار نشته، چې ان ماله اخلده، یقینا را جمع کول د دغه مال او شمارل د دغه مال دا به دته ژوند ورکوي، همیشه به یې وساتي، خوشحاله به یې وساتي، غمونه به یې په کنار کې وساتي، مشکلاتونه به یې لرې وساتي. جواب یې وکړ چې دغه کسانو باندې رد دی.
حال دا چې مال یو شی نشي کولی. لکه دا موږ تاسو کې مشهوره خبره ده که نه، دا خبره ډېره مشهوره ده موږ تاسو چې ګوره پیسې ونه لري نن سبا که نه، مال ونه لري که نه، د هېچ چا زوی نه، د هېچ چا زوی، د هېچ چا زوی څه معنی ده؟ یعنې معنا نه کافر نه مسلمان نه انسان، هسې یو حیوان. په دین پرېښودلو باندې هېچ چا ځان د انسانیت نه ونه ایسته. لکه یو سړی مونځ نه کوي، هېچ چا داسې ونه وایي چې دا د هېچ چا زوی نه دی. که یو سړی روژه نه نیسي، هېچ چا داسې ونه وایي چې دا سړی د هېچ چا زوی نه دی. که یو سړی زکات نه ورکوي، هېچ چا داسې ونه وایي چې دا فلانی د هېچ چا زوی نه دی. خو چې مال نه لري که نه، پیسې نه لري، ټول خلکو کې دا مشهوره ده چې ګوره پیسې ونه لري که نه، د هېچ چا زوی هم نه، هېڅوک هم نه. نو الله وایي دغه کسان یحسبو چې ګمان کوي چې ان ماله یقینا مال د اخلده، ده ته به همیشوالی ورکړه او ده ته به خلاصون او نجات ورکړه. نو دغسې مالونه د دې جمع کول او د دې شمارل دا هېڅ فایده نه لري. مخکې ټولو خبرو باندې رد کوي، که خمزه ده که لومزه ده، که جمع کول د مال دي او که ایمان راوړل په مال دي. یحسب ان ماله اخلده، دې کې ایمان ته اشاره ده په مال باندې. الذي جمع مالا وعدده، دې کې اشاره ده عمل کول په مال باندې، یعنې د نیک عمل بس د مال جمع کول او د مال شمارل. او په همزه او لمزه کې اشاره ده د دوی روزمره خبرو ته، د دوی روزمره خبرې دا دي. الله وایي دا مخکې څلور صفات چې لري، کله هېڅکله داسې نه ده. لینبذن، خامخا به وغورځولی شي، وابچولی شي. دغه څلورو صفاتو خاوندان مخکې بیان شو. څه کې به واچولی شي؟ فی الحطمه، په حطمه کې به واچولی شي. دا د یو جهنم نوم دی، دا د یو کیفیت د جهنم، یو صفت د جهنم، یو درجه او یو ګرید د جهنم، د هغې نوم دی. الله وایي داسې کسان به واچولی شي فی الحطمه. په حطمه کې د ډېر حیبت د وجې نه الله پوښتنه کوي، پیغمبره دا څومره حیبتي خبره ده، ته خبرې، تا ته د دې علم شته دی، تا ته د دې معلومات شته دی چې حطمه څه شی ده؟ وما ادراکه، ته څه پوه کړي. دې کې عظمت او لویوالی او حیبت د حطمې ته اشاره چې ډېر حیبتي ځای دی. ځکه پوښتنه کوي الله رب العزت څه وایي؟ وما ادراکه، ته څه پوه کړي ما الحطمه، چې حطمه څه شی ده او حطمه څه ته ویل کېږي. لا خپله تفصیل کې، مخکې اجمال اوس تفصیل. تفصیل یې دا دی، الله وایي نار الله، اور د الله دی. ولې دا نور اورونه د الله نه دي؟ څه دا هر څه د الله دي. څنګه دلته دا خاص نسبت د دغې حطمې الله ته وکړي چې نار الله، دا د الله اور دی. موږ هم د الله یو، ځمکې هم د الله دي، اسمانونه هم د الله دي، دا نور اورونه دا هم د الله دي. نو په دې کې څنګه دلته اشاره کوي چې دا اور د الله دی؟ دې کې عظمت او حیبت د اور ته اشاره کوي. څنګه چې الله ذات لوی دی، داسې هغه بل کړی اور چې ده بل کړی هغه ډېر لوی دی. حیبت د اور ته اشاره کوي. نار الله، دا اور د الله دی، الموقدة چې بل کړی شوی دی. په بل ځای کې راځي لرګي څه شی دي؟ وقودها الناس والحجاره، لرګي تیږې او خلک دي، بلیږي په تیږو او په خلکو باندې. د حیبت درې خبرې پکې راغلي. یو دا چې اور دی، دویم دا چې اور د الله دی، دریم دا چې بل شوی دی، اوس نه په بلېدو دی، مړ شوی سره نه دی. دا نار الله الموقدة دا تفصیل د حطمې دی، هغه مجمل دی تفصیل. اوس د دې نار الله الموقدة د دې نور تفصیل څنګه کوي؟ الله وایي التي، دا هغه اور دی، تطلع چې ورننوځي به، راخیږي به، على الافئده، په زړونو باندې. په ټول بدن کې زړه ذکر کوي. دا اور په نور بدن باندې ولې حمله نه کوي؟ صرف په زړه کوي. د دې دوه خبرې. یوه وجه خو دا ده چې کله زړه ته اور ورسي دا ډېر خطري وي. خلک وایي زړه مو سوځي که نه، خلک دا وایي که نه مرکز یې ونیو، زړه دې سوځي. زړه ته ورسېده، دا بدن یې دومره ګرم کړ د بدن نه دا اور بوټ ووته، زړه ته یې ځان ورساو. دویم زړه باندې ځکه حمله وکړه چې دا څلور واړه کارونه چې مخکې بیان شو، چې خمزه، لمزه، شیشه غیبونه لګول، مخامخ رټل، د مال جمع کول او شمارل، او په مال باندې ایمان راوړل، دا د محبت د زړه نه کېږي، د زړه د محبت نه کېږي. نو سزا د جنس د عمل نه ده. کله چې د زړه محبت کاو د دې مالونو سره، نو الله ګزار مو ورکړه د زړه ته. التي، دا هغه اور دی، تطلع چې خیږي به، على الافئده، په زړونو باندې. زړونه به یې راګیر کړي او زړونه به ترنه خلاصېږي نه. ډېر خطري اور دی. نو ځکه الله رب العزت دا خبره کوي. الله وایي انها، یقینا دا اور چې دی، علیهم، په دوی باندې، مؤصدة، بند کړی شوی به وي، سرپوښ وی. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د اور په تابوتونو کې به دا جهنمیان اچول شوي او برسېره به دا تختې ور باندې سرونه. څو عذاب پکې راغله. یو خدا چې په جهنم کې پراته دي، یو عذاب ده. دویم دا چې د اور په تابوتونو کې واچول. دریم دا چې تابوت کې واچول ډېر تنګ شو. څلورم دا چې برسېره سره مور باندې سامې راخپه ده. څومره سخت مشکل اور دی. د حطمه بیان یې وکړو، ځکه وایي چې وما ادراک ما الحطمه، ته څه پوه کړي چې حطمه څه شی دی. مخکې تاسو ته ما وویل که چې کوم ځای کې وما ادراک راشي، دې کې عظمت او حیبت، لویوالي د هغه عذاب ته او د راتلونکي خبرې ته اشاره وي. نو څومره لوی بیان کړه، څو صفات یې بیان کړه. نو ګوره دی ورته ویل انها علیهم، یقینا دا اور په دوی باندې مؤصدة، رابند کړی شوی دی. سرپوښونه به ورباندې ایښي، تښتېدی به نه شي، خلاصېدی به نه شي، ځان به ګرولی نه شي، ساه به اخیستی نه شي،
سترګې به غړولی نشي. دا څومره اوس هغه مکان بیانوي چې دا تابوتونه خو به پراته سرپوښ به ورباندې ایښی وي، او مکان به څومره وي چې په کوم ځای کې دا تابوتونه او دا خلک پراته وي. الله وی فی عمد ممدده، ستنې به وي اوږدې اوږدې د اور او د جهنم، پراخوالي د جهنم ته اشاره ده، او ومشوالي د عذاب ته اشاره ده، او سخوالي د عذاب ته اشاره ده. فی عمد ممدده، او اوږدې اوږدې ستنې، په هغو کې به دوراګیري وتی به ترنه نشي. اشاره د دې ده که جهنم هر څومره لوی شي او هر طرف دوی لاړ شي، هر طرف دوی لاړ شي، دوی چې مونږ به وتښتو. الله وایي د دې ستنې هر ځای ته رسېدلي وتلی ته نه شئ. وصلی الله علی خیر خلق محمد و آله وصحبه.